غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلمينك إله العالمين نجي ختم سنسا ونور احتضاح حضرة إمام رباني سمارك خواجة العقب الله سمارك الشهد يشعي نتوان سمارك زرقون ومسلم في ذات بركاته من الأسرع مستنسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وعزني وشر نفسي وارزقنا فهم النبيين حفظ الملائكة المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كحبيبة حبيب رب العالمين بوداست وطالب گور مقبولة ومنظورة او عليه الصلاة والسلام بوده. حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها چې د حبیب رب العالمین صلی الله علیه وسلم ورک حبیبه و د هغه دوست و او په هغه ته ډیره خوښه و او پر هغه ډیره ګرانه و او د قبر در غاړې پورې د مبارک صلی الله علیه وسلم ورک ته مقبوله او منظوره و حضرت پیغمبر مرض موت را به حجره او به سر برده و در کنار او جان داده او د مبارک صلی الله علیه وسلم خپل د وفات مرضی د دې په حجره کې تیر کړی ده او د دې په بغل کې خپل روح ور کړی دی و در حجره مطهره او مدهون گشته د دې مبارک په حجره شریفه کې دفن شوی هم دی. مع ذلك الشرف حضرت صدیقه عالمه و مجتهده بوده است. سره دغه شرافتونو دا مبارک بیبي چې و دا هم عالمه و او هم مجتهده و او پیغمبر علیه و علی آله الصلاة والسلام بیان شطر دین را به او حواله داشتن او د مبارک صلی الله علیه وسلم ورک د نیم دین بیان هغه هدیه ته حواله کړی دی. د دین نیمایي حصه هغه تقریبا د دې سره نقل شوی و اصحاب کرام در مشکلات احکام رجوع به وی می نمودن و حل مغلقات از وی می یفتن او کله چې صحابه کرام مبارکان ته مشکل احکام و مشکل مسائل پیښ شول نو بیا شیخ رضی الله تعالی عنه پوښتنه کول او هغه مشکلات به دې حل کول. این چنین صدیقه مجتهده را به واسطه مخالفت حضرت امیر مطعون ساختن و اشیاء ناشایسته را به وی منتسب نمودن بسیار نامناسب است و دور از ایمان به پیغمبر است علیه و علی آله الصلاة والسلام. نو څوک چې پر داسې صدیقې او پر داسې بیبي باندې طعن او تهمت وای او ناشایسته خبرې باندې کوي صرف په دې خاطر باندې چې دی ولې مخالفت د امیر صاحب کړی نو دا ډیر نامناسبه کار دی او دا د ایمان څخه لري خبره ده. دا نو ګواکې ایمان د صلی پر پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم باندې ډیر کمزوری نه وي. حضرت امیر اگر داماد حضرت پیغمبر است و پسر عم اوست که حضرت امیر صاحب زوم د حضرت پیغمبر وی او د اکا زوی وی. حضرت صدیقه زوجه مطهره اوست علیه و علی جمیع اهل بیته الصلاة والسلام او حبیبه و مقبوله او علیه و علی آله الصلاة والسلام که هغه تاسو محبوبي د حضرت امیر صاحب چاته محبوبي په دې خاطر چې دا د مبارک زوم دی او د اکا زوی دی. نو در دې قرابت خدا قرابت ډیر زیاتی چې حضرت بیبي مبارکه چې ده نو هغه د مبارک بیبي و او د ته حبیب و د پر د ډیر ګرانه او د ته ډیر مقبوله. نو دا قرابت خو تر هغه ډیر دی که د سړي د مبارک صلی الله علیه وسلم مرک د قرابت په خاطر باندې یو څوک پر سړي باندې ګرانیږي نو بیا خو دا باید پر سړي باندې ډیره ګرانه سي. در حضرت امیر صاحب دا باید پر سړي باندې ډیره ګرانه وي ځکه د دې قرابت ډیر دی. پیش از این به چند سال دأب فقیر آن بوده د دې څخه مخکې وای ډیر کلونه
د ابي فقیر ام بوده و زما عادت داسې و که اگر طعامی میفخت مخصوص به روحانیات مطهره اهل عبا می ساخت وای ما څه وختي څخه داسې عادت درلودی چې کوم یو ډوډۍ پخول یو صدقه و خیرات به مکاوه یا به مو بعضې وختونو کې مسکینانو و غریبانو ته یا داسې ډېر مېلمانه به راغلي وه ډوډۍ به مو ترتیبول نو هغه به مو مخصوص په روحانیات مطهره و اهل عبا مې ساخته په د اهل عبا مطهرو روحانیات ته به مخصوصه کړل د اهل عبا و روحانیات ته حضرت نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک یو وخت راووتی داسې یو کمبله غوندې داسې شی ورسره و چې دې ته عبا وایي چې هغه د تورو رنګ یې هم تورو د تورو ویښتانو څخه جوړه و نو دا یې اواره کړل بیا دی مبارک باندې کښېنستی پس د هغه څخه حضرت امام حسن صاحب حضرت امام حسین صاحب حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت علي صاحب مبارک دا کسان یې پکې کښېنول دا 5 کسان شول دې ته اهل عبا وایي نو ما چې وایي کله ډوډۍ پخول نو د اهل عبا و مطهره روحانیات ته به ما دا مخصوصه کړل ایصال ثواب به مې هغو ته کوه و به ان سرور حضرت امیر و حضرت فاطمه و حضرات امامین را ضم کرد علیهم الصلوات و تسلیمات انا وای د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره باندې دا کسان هم ملګري کړل په دې ایصال ثواب کې شب در خواب می بیند که آن سرور حاضر است علیه و علی آله الصلاة والسلام فقیر برایشان عرض سلام می کند متوجه فقیر نمی شوند نو داس می خوب ولیدی چې وای دی مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک حاضر وي او زه راځم و دته سلام وایم خدای زما طرف ته ګوري نه و رو به جانب دیگر دارن او بل طرف ته مخ را اړولی در این اثنا به فقیر فرمودن که من طعام در خانه عایشه می خورم په دې وخت کې وای ما ته وویل چې زه ډوډۍ د بیبي عایشې رضی الله تعالی په خونه کې خورم هر که مرا طعام فرستد به خانه عایشه فرستد هر څوک چې ما ته ډوډۍ راستی نو د بیبي عایشې رضی الله تعالی خونه ته راستی این زمان فقیر دریافت که سبب عدم توجه شریف ایشان آن بوده که فقیر حضرت صدیقه را در آن طعام شریک نمی ساخته بس موزه پوسون چې دا خو وجه دا چې د بیبي مبارکه ما په دې ایصال ثواب کې نه شریکول بعد از آن حضرت صدیقه را بلکه سایر ازواج مطهرات را که هم اهل بیتن شریک می ساخت و به جمیع اهل بیت توسل می نمود پس د دې څخه به مې بیا داسې کول چې بیبي مبارکه او ټول بیبیانې مبارکې به مې ورسره شریک کړل په ایصال ثواب کې او په ټول اهل بیت سره به مې توسل کوه یعنې د اهل بیتو ایصال ثواب دا به مې وسیله د رضا جوړول په دې وسیله باندې به مې دی مبارک د ځان څخه خوشحاله کوم پس آزار و ایزا که به حضرت پیغمبر علیه و علی آله الصلاة والسلام از راه حضرت صدیقه برسد زیاده از آن آزار و ایزاست که از راه حضرت امیر برسد نو د مبارک صلی الله علیه و آله و سلم مبارک ته چې آزار او تکلیف رسیږي د بیبي مبارک د خواڅه هغه ډیر زیات دی نسبت تر هغه آزار او ایزا چې د حضرت امیر صاحب مبارک د خواڅه ورسیږي او بر عقلاء صاحب انصاف این معنا مخفی نیست کم کسان چې عاقلان وي عقل ولري او انصاف دار عاقلان وي دا خبر دغه څه پټه نه ده او پوهېږي هر سړی په دې پوهېږي هر سړی په دې پوهېږي بیخي لیونی نه نو هغه خامخا په دې خبره پوهېږي یو څوک وي ته د هغه د اکا د زوی سره
محبت ولري یا د هغه د اکا زوی ته تکلیف ورسوي دا یو قسم خبر ده یو څوک ته د هغه د کوروالا د هغه د بیبي مبارکې ته تکلیف ورسوي دا خو ډېر فرق لري یو څوک د یو چا پر بیبي مبارکه باندې خبره وکړي د یو چا پر بیبي باندې خبره څوک وکړي او یو څوک د چا د اکا په زوی کې خبره وکړي ډېر تفاوت دی آره این بر تقدیر است که محبت حضرت امیر و تعظیم او به واسطه این محبت و تعظیم حضرت پیغمبر باشد علیه و آله الصلاة والسلام وای هو دا په هغه صورت کې دا کېدلی شي چې موږ دغه تفاوتونه لحاظ کو چې دا د بیبي مبارکې و او د اکا د زوی در مابین خو نو تفاوت شته دا هغه وخت موږ کولی شو په هغه صورت کې چې یو څوک د حضرت امیر صاحب مبارک سره محبت لري په دې خاطر ورسره لري چې وای دا د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک زوم دی او د اکا زوی دی چې په دې خاطر محبت ورسره ولري چې د حضرت علی صلی الله علیه وسلم محبت په هغه خاطر باندې او بواسطه قرابت او علیه و علی آله الصلاة والسلام او د قرابت په واسطه سره محبت و اگر کسی محبت امیر را استقلالا اختیار کند و حب حضرت پیغمبر را در آن مدخل ندهد از مبحث خارج است څوک چې بیا د حضرت علی صاحب سره جلا استقلالا محبت کوي جلا د سره تعلقات جوړ کړي بغیر د لحاظ نه ورسره چې دا د مبارک صلی الله علیه وسلم سره رابطه لري یا نه لري او د سره جلا تعلقات لري او د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک محبت هغه پکې واسطه نه وي نو هغه زموږ د مزمر بحث وتلی دي مقابل مخاطبت نه هغه نو قابل دغه نه دی چې سره خطاب سره وکړي او غرض او ابطال دین است و هدم شریعت دا هغه غرض چې دی فقط د دین باطلول او هدم د شریعت دی می خواهد که به توسط حضرت پیغمبر علیه و آله الصلاة والسلام راه اختیار کند و از محمد به علی گراید نو دی غواړي چې د مبارک صلی الله علیه وسلم څخه بغیر بل لار ځان ته پیدا کړي او د مبارک صلی الله علیه وسلم څخه لاړ شي و حضرت علی صاحب ته وهو عین الكفر ومحض الزندقه دا عین کفر دی او عین زندقت دی او علی ازوی بیزار است و از کردار او در آزار حضرت علی صاحب هم زین بیزار دی د داسې عمل ساغم په تکلیفیږي داسې عمل داغم نه دی خوش او دا شیگان داسې دی دی د حضرت علی صاحب مبارک سره ډیر محبت لري زه چې دی ته همداسې فکر کوم کېدای شي د دې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره په نسبت یې هم د سره محبت زیات دی د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره دوه محبت نشته د حضرت عیسی محبت یې تر د محبت لا زیات دی البته عوام خلک داسې دي خواص خلک به نو خامخا شاید پوهیږي عوام خلک داسې دي دا هغه د فکر داسې جوړ شوی دی عقیده داسې جوړ شوی دی دا هغه د محبت د حضرت عیسی سره په دې خاطر نه دی چې د نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک زوم دی او یا دغه د اکاز دی په دې خاطر نه دی هغه د حضرت عیسی سره ځان ته یو محبت لري ځان ته یو اساس لري د عوام خلک داسې جوړ شوی دي او دا تعصب هم ډیر بد شی دی دی چون که د اهل سنت والجماعت سره تعصب ډیر لري او دا تعصب هم د بعض هغه فتواګانو څخه چې اهل سنت والجماعت بعض بې ځای فتواګانې کوي یا ډیر شدت په فتواګانو کې کوي نو د دې تعصب راپورته شوی دی تعصب ډیر کوي دغه تعصب په وجه باندې دی حضرت علی صاحب بیخي ور ډیر شوی دی او اهل سنت والجماعت بیا هم دغه شیګانو د تعصب په وجه باندې بیخي د اهل بیت سره محبت چا څونه په کار دي کمزوري کړی دي عوام خلک خاص خلک نه درشي بیخي د اهل بیت مبارکانو سره
زموږ د اهل سنت والجماعت چې څونه محبت په کار و هغه نه مو نه دی کړی، هغه نن اوس نشته. یعنې د اهل بیت مبارکانو امتیاز د نور خلکو څخه موږ چندانې په دې باندې اهل سنت والجماعت چندانې په هغه امتیاز قائل نه دي. د عوام خلک نور معلومیږي دا نو څه امتیاز لري د نور څه فرق دی د نور څه، بلکې نور تر دې افضل بولي په بعض ځایو کې. دا هم د تعصب وجه ده. په کار خو دا ده چې اهل سنت والجماعت هم داسې وکړي چې اهل بیت مبارکان ته نو یو علیحده امتیاز ورکړي د ټول انسانانو څخه جدا. خو هغه هم موږ په هغه کې کمزوري، هغه د تعصب وجه باندې. اگر چې علما مشایخ مبارکان هغه ورکړي دي، هغه دغه نه اندازه امتیاز ورکړي دي. د سعادت عظامو سره د زموږ د استادانو، زموږ د علماو، زموږ د مجتهدینو، زموږ د اکابرینو یو خصوصي او علیحده محبت د اهل بیت مبارکانو سره، د سعادت عظامو سره جلا زیات احترام یې ورته درلودی. د سماوي قصه کړې د حضرت امام اعظم صاحب مبارک مسجد کې ناست و درس یې کاوه، د باندې بالته یو بس دی به د جدس مابین کې یو پلا ولاړې دی، بیا به ولاړ شو بیا به کښېنستی، بیا به ولاړ شو بیا به کښېنستی. بیا شاګردانو پوښتنه وکړه څه وایي دی چې ته نن ولاړېږې کښېنې؟ ولالته د باندې مسجد څه د باندې هغه الکوان بازۍ کوي، په هغو کې دا یو سید دی، نو هغه چې هره پلا د مسجد دروازې ته ښکاره شي نو زه دغه په احترام ولاړېږم. امام صاحب مبارک د شاګردانو په مابین کې ناست، د فقه مجلس په مسجد کې داخل او یو کښنۍ د باندې بازۍ کوي، په ځان نه دی خبر، دی مبارک دلته ورته ولاړېږي. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه دی مبارک د تابعینو ډېر لوی عالم و، دته یو زنانه راله او هغه د سیدانو څخه ساداتو څخه نو چې راله د هغه کې خو نو سادات لږ و، خو نو د حضرت علی صاحب مبارک کورنۍ کم کسان نو خو مطلب د هغه د کورنۍ وه، نورې چوکۍ و قدرت و شی نه درلود، نو یو عرض یې درلود، یو خبر یې درلودل، یو مشکل یې درلودی. دا چې څنګه په دربار راننوتل، حضرت عمر بن عبدالعزیز خو امیر المؤمنین و، نو دی فورا ولاړ شو او ورغلی د دروازې خواته، د دربار د دروازې خواته، په ډېر احترام و عزت یې راوستل او هغه ښځه هغه بیبي مبارکه پر خپل تخت باندې کښېنول او دی مخ ته د هغې مخ ته د غلام په شکل ورته کښېنستی. ول وایه څه خدمت دې دي؟ او بل وارې نو حاجت خو د څه ورپوره کوي، ول بل وارې تاسو تکلیف مه کوئ، چې کومه خبره یې فقط ما ته پیغام را استوئ، زه به ورې د غلام په شکل درځم او ستا حاجت به پوره کوم. هغو سره دونه احترام و د اهل بیتو خاص احترام. موږ د سعاداتو خاص احترام نه دی ساتلی. زموږ مشران بیا څه شوه، سیدان به راله په مرکه به یې چاته ورله، بیا څه خبره چاته وکړل، خلکو منل. اوس خو بیخي همت لاړ چې ورته دا سید دی وایي سید یې ځان ته به سید یې څه کوم، هغه عزت و احترام اوس د مابین ولاړ. او شیګان هم داسې هغه هم د عوام یې د ډېر تعصب و د جهالت و د ناپوهۍ په وجه باندې داسې شیانو باندې ګرفتار شي او الله ښه پوهېږي. بیخي که خپل ایمان ثابت کړي نو ډېره غټه خبره ده. تاسې ما دا زنانې کیسه وکړه چې هغه مخکې شپو کې دلته موږ کور ته زنان راغلي او مطلب انا هغه کور په دغه جبرائیل کې و، انا دا راځي کله کله بعض کورو ته راځي، هغه کورو کې څه ضرورت وي یا په کور کې د بعض کارونه د دې زنانو سره ډېر شي نو بیا دې پوښتنه ځینې نو دا داسې وه دا خونه یې پاکوله کې څه چمکاوه، خو په دا خونه باندې اخته نو کور یې هلته کیسه راته کول چې چوکۍ ته به ختل ول یا علي مدد، بیا چې به یو شی ته به یې لاس ورغځاوه یا علي مدد، بیا چې به یو شی د تخچې سره اخیستی یا علي مدد، خو مطلب لاس یې غځاوه دغه یا علي مدد و یا علي مدد. موږ ورته چې ته یا علي مدد ته علي څه ته ولې نارې وایې، ولې الله ته نارې نه وایې؟
وای حاجی صاحب خوب است، الله خوب است، عجیب خوب است، الله هم ښه دی، عجیب صاحب هم ښه دی. بیا به دوی پوښتنه وکړه موږ کور کې هم داسې یو څوک و چې بس څوک یې زیرول، نو دوی یې پرېښول یې نه ولې نو حاجي صاحب نارې ولې نه بیا د اسلام ورک سوسن ته نارې نه وای هغه څه ولې مدد نه غواړي اون خوب است، اون خوب است، بس علی ما دوست دارم، شما علی را دوست نداری. و دا به وجه تاسو د علی سره محبت نه لري. زه ما فرما علی ګران دی هغه نو خسې دي در باندې ګران دي ته دا نبی اسلام ته نو ولې نارې نه وای چې اصلي ساتي خو بس دی په دې باندې نور دلیل نه درلودي. خدا ترتیب یې داسې جوړ دی د هر خبرې د هر حرکت سره یا علی مدد. نو دا خو انسان هغه عقیده و ایمانداری و دا شان ختموي. دوستی په اصحاب پیغمبر و دوستی اصحار و اختان او علیه و علیهم الصلاة و صلوات و تسلیمات به واسطه دوستی پیغمبر است علیه و علیه الصلاة و تحیات. دوستی د اصحاب د پیغمبر او دوستی د اصحار و د اختان و د خسران و د زمان سره دوستی دا ټول په واسطه د دوستی د پیغمبر د چې څوک پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم سره محبت لري نو بیا د دوی سره محبت ولري. و تعظیم و تکریم ایشان به واسطه تعظیم و تکریم او علیه و علیهم الصلوات و تسلیمات. څوک چې د هغو سره محبت لري نو هغه خود د په محبت په واسطه باندې د هغو سره محبت لري. اوس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره د محبت نه لري حالانکه هغه دوه واره د نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک زوم شوی دي. هغه دوه واره د مبارک صلی الله علیه وسلم ورک زوم. او حضرت علی صلی الله علیه وسلم یو ورزوم شوی نو څوک چې د دوه واره زوم شوی یعنی د مبارک صلی الله علیه وسلم ورک دوی دونی ورکړي او بیا چې دوه وفات شول بیا دام شو ولا وکړي چیرې مې درېمه لور درلودای نو هغه به مې هم درکړی وای. او حضرت علی صلی الله علیه وسلم یو ورزوم شوی لیکن دی د حضرت عثمان رضی الله عنه سره محبت نه لري د حضرت علی سره لري. نو خو معلومدار چې ستا د زموالي خاطر نه صدر سره د قرابت محبت نه دی دا ځان ته جلا مستقل محبت دی چې دی. و ابو صدیق صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم ورک سر دی. حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم ورک سر دی. دا دوه خسران هغه دوه زمان نو څنګه په دوه خسرانو دوه زمانو کې تا دا یو زوم د محبت لپاره انتخاب کی نو کچیر د قرابت واجب بیا خو به د دواړو خسرانو د دواړو زمانو سره د سره محبت هر څوک چې د قریب وي د زوم وي د خسر وي د دوست وي چا څوک مشته محبوب دی دا چې تا په ګردو کې یو انتخاب کړی او د نور سره دی حتی نفرت هم ستا نو دا خو معلومداره ده چې ستا دغه محبت غرضي محبت دی دا خود غرضي ده دا د مبارک صلی الله علیه وسلم په خاطر نه دی کله دا په خاطر خود ټول سره باید وي. قال عليه وعلى عليه الصلاة والسلام من احبهم فبحب احبهم. د مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک محبت د صحابه کرام سره لري فبحب احبهم خو زما د محبت په واسطه از محبت سره لري. و همچنین کسی که به ایشان دشمن است به دشمنی پیغمبر دشمن است. څوک چې بیا د دې سره دشمنی کوي نو هغه په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم سره دشمنی لري او دغه دشمنی په واسطه باندې ورسره دشمن دي. او قال كما قال عليه الصلاه والسلام من ابغضهم فببغضي ابغضهم. خدای مبارک په خپل فرمایي چې څوک د صحابه کرام سره بغض لري نو هغه په حقیقت کې زما سره بغض لري زما بغض وسیله د هغه د بغض ګرځیدلې ده. یعنی محبتی که به اصحاب من متعلق شده است همان محبت است که به من تعلق گرفته است. د اصحاب محبت واسطه از ما محبت جوړ شوی و همچنین بغض ایشان همان بغض است که به من متعلق گشته است. که د دې سره بغض وي نو هغه بغض اصلا زما سره تعلق نیولی دی زما سره د بغض لري په هغه وجه باندې د دې سره بغض شروع کړی دی.
طلحه وزبير رضي الله تعالى عنهما از كبار اصحابنا واز عشره مبشره بجنت دوال مباركان كحضرت طلحه صاحب دي كحضرت زبير صاحب دي د كبار اصحاب څخه د 10 مبشره وڅ هغه کلس کسان څخه چې مبشره بجنت طعن و تشنيع ایشان نامناسب است که څوک د دې باندې طعن وای یا د دې تشنيع او بد وای د خډیر نامناسبه کار دی ولعن طرد ایشان عائد بلاعن طارد هر څوک چې پر دې لعن وای یا د دې طرد و او نفرت ورسره کوي نه هغه په لعن او طارد پورې اړه لري نه د دې لعنت چې دی او د دې بدویل هغه پر هغه بدویون کې ورګرځي همان طلحه و زبیرا که حضرت فاروق خلافت را بعد از خود درمیان 6 نفر شورا گذاشته دا هغه طلحه و زبیر صاحب دي چې حضرت عمر صاحب مبارک خپل خلافت پس خپل ځان څخه په 6 نفر په مابین کې پریښو 6 نفر شورا وټاکل 6 کسیزه شورا و په 6 کسیزه شورا کې طلحه و زبیر صاحب هم و طلحه و زبیر را داخل آنها ساخت و بر ترجیح یکی بر دیگری دلیل واضح نیافته او دا چې یو ته پر بل باندې ترجیح ورکړي څه دلیل هم پیدا نه کی یعنی دا هغه افضل د صحابه کرام و چې د 6 کسان چې دا وټاکل او طلحه و زبیر به اختیار خود نصیب خلافت را گذاشتن و هر یکی ترکت و حظی گفته دا 6 نفر شورا شو یعنی دا داس کسانو چې په 6 نفر کې بنو یو امیر المؤمنین ټاکل کیږي که حضرت عمر صاحب مبارک وفات کیږي او د شهید کیږي نو په دې وخت کې د 6 نفر دي په د 6 نفر کې به یو څوک امیر ټاکل کیږي امیر المؤمنین او دا طلحه صاحب و زبیر صاحب دواړو ول چې ترکت و حظی بس ما خپل برخه د کزه نه کوم و همان طلحه است که پدر خود را به واسطه سوء ادب که نسبت به انصرور علیه و علیه الصلاة و السلام از وی به وجود آمده بود کشته است و سر او را در ملازمت انصرور آورده و در قرآن مجید ثنای او بر این فعل آمده د هغه طلحه صادی چې خپل پلار یې د یو بی ادبی په خاطر باندې چې د نبی علی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم په خاطر مبارک یو بی ادب خبر وکړ یو بی ادب حرکت یې وکړي نو د راولار خپل پلار ملکی او د پلار سره پریکي او هغه د پلار سره د نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم حضور تراوړي او بیا په قران کریم کې د دې پیل صدا وویل دا امام رباني سمر ذکر کړی دی خو زموږ خو علمونه ډیر کم دي موږ خو نه پوهېږو ما ته خپله دا روایت د ذهنه مې وتلی دي یا مې نه دی لیدلی یا مې اصلا کتاب کې په مخه نه دی راغلی یا مې هېر سوی دی یا هر رقم چې دی خو ذهن کې مې اوس دا خبره نه راځي نه په قرآن کریم کې هغه آیات راته معلوم دی او نه دغه واقعه راته معلومه ده صرف یو بل طلحه صاحب دی دا خو طلحه بن عبیدالله صاحب دی دا مشهور صحابي مبارک چې د 10 مبشره وصدي او نبی علیه السلام ورسوسم ته ډیر محبوب دی یو بل طلحه صاحب دی چې هغه بیا انصاری طلحه انصاری د انصار رسول هغه بیا کشر سړی خو هغه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر پرګران ډیر سخت محبت یو د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره همیشه چې به د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک راکلی اکثر به د پښو کې پروتي پښې به ورمچول او دا به ورته ویل چې څه خدمت وکم هر خدمت چې ته ماته وای ته خو ماته یو کار وای زه کار کوم ته مبارک ورته وخندل یو وخت ورته ویل والله ستلار دی مرګ ورسه پلار دی مرګ بس هغه بس تر وکړه بل روان شو د مبارک بیرته ځخ شو نه بس زه د دې پر نه راغلی چې د خلکو د مابین وسیله رحمي قطع خلکو د وسیله رحمي د قطع کول د فار نه راغلی مشهور دغه یو خبره په روایت کې فیاده په کتاب کې فیاده خود دغه د حضرت طلحه صاحب مبارک واقعا می بالکل د ذهن سوتلې ده او نه درته معلوم نو زموږ علمونه نو په دې خاطر باندې بیا خصوصا په سیرت کې په احادیثو کې په دا دینی معلومات خو زموږ سره بالکل نشته نو د مبارک ته خامخا معلومه ده چې دا خبره نقل کړې ده طلحه صاحب مبارک ډېر زیات فضایل درلودل
یوازې د احد په غزا کې چې ټوله صحابه کرام په ډېر سخت مشکل کې واقع شول او حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډېر سخت فشار راغلی په یو ډېر سخت حالت کې راغلی حضرت طلحه صاحب مبارک د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ودرېدی یا یې غېږ پر وګرځول او چې څونه غشي به راکلل څونه حملې پرده کېدلې نو د خپل بدن ورته سپر کړي خپل وجود مبارک د نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم وجود ته سپر کړي بیا چې به څونه غشي راکلل څونه وارونه به کېدل پر طلحه صاحب کېدل په د خپل بدن باندې هغه د نبی اسلام وسلم بدن محفوظ کړي حتی غشي راکلل داسې لاسونه ورته په لاسو کې مشتل یو لاس یې ګوتې پلچ شولې په دغه ورځ باندې او بیا در احد در غره پورې تر هغه غاره پورې طلحه صاحب ورساوه په دغه ورځ باندې 15 ځایه زخمي شوی و ابو طلحه صاحب مبارک 15 زخمي وخوړل دونه غټه قرباني ورکړل په جنګو کې درې نومه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې کښېښول په یوه ځای کې طلحة الخیر نوم پر کښېښوی په بل ځای کې طلحة الجود نوم پر کښېښوی په بل ځای کې طلحة الکرم و که درېیم نوم به مې شاید د ځینه وتلی خو په درې نومه باندې دی مبارک یاد شوی دي او درې سره نومه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ایښي دو د مبارک ته محبوب خو دوی ظالمان په دې وجه باندې چې هغه د حضرت امیر صاحب مبارک په طرف کې نه و د حضرت معاویه صاحب مبارک په طرف کې و پر طلحه صاحب او پر زبیر صاحب باندې دوی بد ویل کوي او نفرت ځینې کوي نور هیڅ دلیل نه لري فقط دوی ولې د حضرت امیر صاحب مبارک په طرف کې نه و دوی ولې د معاویه صاحب په طرف کې ودرېدل و همان زبیر است که مخبر صادق علیه و آله الصلاة والسلام قاتل او را وعید به دوزخ فرموده دا هغه زبیر دی چې حضرت مخبر صادق نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم څوک د قاتل دی هغه ته وعید د دوزخ ورکړي چې د دوزخي وي حيث قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام قاتل زبير في النار چې څوک د زبیر قاتل دی هغه به په اور کې طاعن ولاعن زبیر از قاتل او هیڅ کمی نه دارد فالحذر الحذر ثم الحذر الحذر ثم الحذر الحذر عن طعن اكابر الدين فامك وفامك ځان وساته د طعن صد اكابر د دین شپ اكابر په کې د دین طعن ونوي وزم كبراء الاسلام او د اسلام د کبرا وزم ونوي الذين بذلوا جهدهم في اعلاء كلمه الاسلام ونصره سيد الانام چې د خپل سعی ټول مصرف کړي و د فرض اعلاء د کلمه الاسلام او د فرض نصرت د سيد الانام صلى الله عليه وسلم وانفقوا اموالهم لتأييد الدين بالليل والنهار نو د خپل مالونو مصرف کړي و د فرض تأييد د دین شپه او ورځ في السر والجهار پټ اولت وتركوا لحب الرسول عشائرهم وقبائلهم وأولادهم وأزواجهم وأوطانهم ومساكنهم وعيونهم وزروعهم وأشجارهم وأنهارهم او دی د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم محبت په خاطر خپل قبیله او خپل قومونه اولادونه او بیبیانی او وطنونه او مسکنونه چینی او کشتونه او درختي او ولې ټول پرېښولې او اثروا نفس الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام على انفسهم د مبارک ځان یې در خپل ځانو خوش کړی وو واختاروا محبته على محبتهم ومحبه اموالهم وذرياتهم او در خپل اموال او د اولادو در محبت د مبارک صلی الله علیه وسلم محبت مختار کړیو وهم الذين نالوا شرف الصحبه او دی د صحبت و شرافت ته ځان رسولي وفازوا في صحبته بركات النبوه او دی د صحبت مبارک کې د نبوت و برکاتو ته ځان رسولي او په باندې کامیاب شي وشاهدوا الوحي او وحي پسترګو لیدلی وي وشرفوا بحضور الملك او دی مشرف شي او په حضور سره د ملک چې
ملائکه علیه السلام به حاضرېدلې وه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته، نو دوی په دې باندې موږ سره پسې وه. ورأوا الخوارق والمعجزات، خوارق و معجزات ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لیدلې وه. حتی صار غیبهم شهاده، د دوی هغه غیب شهادت وګرځېدی. موږ خو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک نه دی لیدلی، خو ایمان باندې لرو، دوی په خپلو سترګو لیدلي وه. هغه څه چې به نبي اسلام ورکړم اخبار کاوه د پیریانو د وجود څخه، د ملائکه اسلامو د وجود څخه، او د وحی و د هر څه چې هغه ټول موږ نه لیدلي دي، هغه ټول لیدلي وه او غیب د دې شهادت ګرځېدلي چې موږ ته غیب دي دا شان، دوی ته ټول شهادت و. وعلمهم عینا، د دې علم عین ګرځېدلي و، لیدل ګرځېدلي وه. واعطوا من اليقین ما لا يعطى لاحد من بعدهم، داسې یقین دوی ته ورکول سوی چې هیڅ چاته به بیا ورنه کول سي. حتی لا يبلغ انفاق غیرهم مثل احد ذهبا مبلغ انفاق مد شعيرهم ولا نصيفه، څو چې نه رسیږي هغه مصرفول د نور خلکو چې په مثل د احد د سره زر خیرات کې، د احد د غره په اندازه سره زر څوک خیرات کې ثواب و اجر دغه نه نشي پیدا کولی، لکه دی چې یو مد شعیر د اوربشو یو من قدر خیرات کوي. د دې د اوربشو د یو مد هغه چې دوی خیرات کړی وي، که موږ د سرو زرو د احد غر خیرات کړو چې د احد د غره په اندازه سره زر موږ خیرات کړو، د دوی هغه مد شعیر ته نو رسېده ولا نصف نه نصف مد ته رسېدلی شو. وهم الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن المجيد، او خدای تعالی جو پر دې باندې ثنا ویلې ده. ورضي عنهم وهم رضوا عنه، او الله جو د دې سره راضي سودي او دې د الله سره راضي سوي. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، دا مثال د دې په تورات او مثال د دې په انجیل کې دی. كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، لکه هغه کشت هغه نبات اخرج شطو چې خپل هغه سر را پورته کړي د مځکې څخه، فآزره بیا نو پسې را بلنده سي، فاستغلظ محکمه سي، فاستوى على سوقه، بیا ودرېږي پر خپله تنه باندې، درخت ځینې جوړه سي پر خپله تنه ودرېږي. يعجب الزراع، چې هغه کښتګر چې چا کرلي هغه ته خوند ورکوي. لیغیظ بهم کفار، چې په دې سره کفار په قهر سي. یعنی صحابه کرام دین سر را پورته کی، نبی علیه السلام ورسوستم ورکا پورته سو، صحابه کرام ملګری سول، د دین تقویه وکړل، څو چې دین پر خپله تنه باندې ودرېدی، او کفار اوس په تعجب کې دي. سم الله تعالی غائظهم کفارا، او لیغیظ بهم کفار، چې په دې سره قهرجن سي کفار. نو دا قهر نسبت خدای تعالی و غائظ ته د دې چې څوک د دې څه بد وړي او پر دې په قهر هغه کفار بللی دي. فليحذر عن غیظهم کما يحذر عن الكفر، نو د دې د غیظ و د دې د قهر و د دې د بدلول څخه داسې باید ځان وساتل سي لکه څنګه چې د کفر څخه څوک ځان ساتي. والله سبحانه الموافق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه.